السلام علیکم. په دغه ویډیو کې به زه تاسو سره دا ډسکس کوم چې میډ نایټ جکال اپریشن څه شی ده. یعنی په سین اخبارو چې داسې کومې خبرې راتللې چې خلکو دې سین اخبارو کون هم پرېښله او کومه داسې درېیمه واقعه وسله چې هغه سره د پیپل پارټۍ حکومت بالکل ختم سه. نو په 1989 چې د بیوروکراسي چیف مسعود خټک د دې آډیو ریکارډینګ ټیپ دا د بېنظیرې مخ ته کېښه چې په هغه چې د آی اس آی دوه افسرانو بریګیډیر امتیاز او جنرال عامر دو د حکومت خلافه عدم اعتماد منصوبه یې جوړوله، خو اپوزیشن سره دومره ووټونه نه وو چې دو د عدم اعتماد ووټ ګټلی وی. نو دو هلته دا منصوبه جوړوله که چیرې پیپل پارټۍ امینو باندې موږ باندې نه پریشر واچو او دو خپل ووټ پیپل پارټۍ خلاف استعمال کی نو دا عدم اعتماد ووټ به بیا کامیاب سی. نو دغه ته وایي میډ نایټ جکال اپریشن او دغه نام مسعود خټک دغه ته ورکړی و. نو دغو دواړو افسرانو هلته انکوایري شروع سوله. نو دو دا وویله چې د کوم موږ دغه کار کو دا د پاکستان صدر غلام اسحاق خان او آرمی چیف اسلم بیگ په وینا باندې موکاو. خو دو دا خبر وکړه خو دغه خبرې دو سره چې پروف نه وو نو دو چې چمل انکوایري وسله نو دو نه ټول مراعات واخیستل او دو یې ډیسچارج کړه او کور ته یې ولږل. نو هغه آباده ټول عمر دو دا خبره کوله چې موږ دا د افسرانو په وینا باندې کړی وو، خو دغه میډ نایټ جکال اپریشن دی پیپل پارټۍ حکومت خلاف وو چې دا حکومت ختم سی، خو دا بیا ونیوای سه او دا اپریشن ناکامه سه. نو په 1990 کې یوه داسې سانحه وسله چې هغه سره د پیپل پارټۍ حکومت بالکل ختم سه. یعنی په مرکز کې او په سین چې دی پیپل پارټۍ او ایم کیو ایم دا اتحادی وو. ایم کیو ایم چې کوم سربراو الطاف حسین د دې چو خبرو باندې حکومت سره بالکل اختلاف وو او دغه اختلاف د په جلسو او پارتالو شکل کې کړی وو، خو اول نه دغه اختلاف دا سیاسي وو او چې چمال حالات ډیر زیات خراب سو نو دغه اختلاف لسانی شکل اختیار کړ او په اخبارو چې دا خبرې رالې چې په کراچۍ کې په فلا شهر کې دوره خلک مړه سوي دي او په کراچۍ کې په فلا شهر کې دوره لاشونه برآمد سوي دي. هغه چې به پښتانه، سیندان، پنجابیانو یعنی هر قومیت ور خلک په پکې موجود وو او دا خبرې هم کېدلې چې په کراچۍ کې او په حیدرآباد کې د دماکو مسلسل خبرې هم په اخبارو کې راتلې. نو چې کومو خلکو زړونه کمزوري وو نو له دغه وجې نه خلکو دا اخبارو کون هم پرېښله او په یک ټیم باندې په کراچۍ کې او په حیدرآباد کې کرفیو ولګېدله. یعنی سین حکومت په دغه فسادات او خون خرابې چې ناکام ښکارېده. خو په دغه ټیم باندې سین آی جی ته دا خبر میلاو سوله چې د کوم خلک قتلونکی دا د پکه کیله چې هلته رهایش پذیر دي او هلته دو پناه اخیستې ده. نو دا پکه کیله دی ایم کیو ایم والګړ وو او 26 مای په 1990 چې دی سین آی جی او د سره نوره عمله دا پکه کیله ته لاړه او هلته یې سرچ اپریشن شروع کړ، خو دو ته هلته ډیر مشکلات هم میلاو سوله او الټه په دو باندې فایرینګ هم وسه. یعنی متحده قومي مومنټ مطابق چې کومو خلکو هلته احتجاج کو او په سرو باندې قرآن مجیدان نیولي وو، پولیس والې په هغه باندې هم فایرینګ وکړ. دغه اپریشن چې دی د ښځو عزتونه لوټ سوله، بچي پچې قتل کړه سوه او په اخبارو چې دا خبرې هم رالې چې داسې خلک چې هغو د پاکستان جنډې له ځان راګړدې کړی وې او دو د پکه مکین چې کوم خلکو هغو مدد دپاره روان وو، پولیس والې په هغه باندې هم فایرینګ وکړ او هغه خلک یې هم قتل کړل. نو دا اپریشن 2 ورځو پورې جاری وو. نو دغه چې د فوج مداخلت وکړ او دا یې بیا هغه آباده بند کړ. نو دغه سانحه دی پیپل پارټۍ حکومت ختمونې سبب جوړه سوله. یعنی بېنظیرې له دغه حقیقت نه انکار وکړ او دا یې ویله چې دا حالات بڑا چڑھا کر ما خلاف بیانیږي او ما حکومت چې کوم ده دو ختمئی. पक्का किला के वाक़े को बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया, मगर हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर कर रही थी. कहा गया कि मैसेकर हुआ, मगर कोई मैसेकर नहीं हुआ था और हुकूमत जाने के बाद जो तहकीकाती टीम कायम की गई थी मुखालिफ हुकूमत की तरफ से उनको भी कोई मैसेकर नहीं मिला. نو دا وا سانحه پکه کیلا دغه آباده دی په کراچۍ چې او په پنجاب چې بم دماکې شوري سلې، په پېښور چې دی اصلي غټ غټ ګودامونه ونیوسله او انډیا دی په ګونډریو باندې خپل فوج تعینات کو. یعنی حالات داسې ښکارېدل چې بس جنگ ته تیاری ده، یعنی پاکستان او انډیا به جنگ شروع کېږي. بل طرف ته دی په برطانیه چې سلمان رشدي یو کتاب لیکلی و چې د دې هغه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ګستاخي کړې وه او مسلمانانو زړو ته یې ټیس ور رسولی و.
بل طرف ته د امریکای چې د کومه امبیسي د پاکستان چې د پاکستان عوامو د دغه امبیسي مخ ته احتجاج وکړ او دغه چې د شپږ کسان مړسل یعنی حالات دومره زیات خراب وو چې پاکستان ګورنمنت ویلا چې موږ د مغربي ممالک سره تعلقات بالکل ختم کو کداغه په مخالف چې د خپل رویه ډیره سخته اپناو کو بل طرف ته د پاکستان وزیر اعظم بنظیر بھٹو تعلقات آرمی چیف سره او صدر غلام اسحاق خان سره دا ډیر زیات خراب وو نو صدر غلام اسحاق خان د 58 بي اختیارات استعمال کړو او دا اسمبلی بالکل ړنګې کړې او کورته یې ولګلې عزیز हमवतनों मुझे यकीन है कि अब तक आपके इल्म में ये बात आ चुकी होगी कि मैंने आइन के आर्टिकल 58 की शक 2 के तहत इख्तियारात को बरूएकार लाते हुए एक सदारती हुक्म के जरिए कौमी असम्बली तोड़ दी है जिसके नतीजे में वजीर आजम और उनकी काबीना अपने ओहदों पर बरकरार नहीं रहे نو په دغه حکومت باندې چې د کوم چارج شیټ لګولاو دغه چې د پکا کیلا چې کومه سانحه سره وا دا پچې نمایه وا بل طرف ته دی په اخبار چې دا خبر هراله چې د غلام اسحاق خان چې د کوم تقریر وکړ دا هغه تقریر وکړ چې دینه مخکې ډیکټیټرشپ کړای وو نو پیپل پارټي حکومت ته په لاهور های کورټ او په سین های کورټ چې دی اپیل دایر کړاو نو های کورټ دا اپیل مسترد کړ او دا اسمبلی بیا دوباره بحال نسلی بنظیر بھٹو حکومت دورانیه شل میاشتې چلو رجولا او تاسو موږ چې د کوم اختلافات نگران وزیر اعظم په تور باندې نن سباوینو په یک ټیم باندې چې چمال پیپل پارټي حکومت ختم سو نو نگران وزیر اعظم یې چوک جوړ کړ یعنی پیپل پارټي ته چې د کوم مخالفه پارټي وا آی جی آی او دغه سربراه مصطفی جتوی وو یعنی دغه مصطفی جتوی په د پاکستان نگران وزیر اعظم جوړ کړ نو دا معلومات چې ما تاسو سره شیر کړ تاسو موږ ملاقات په نوې ویډیو کې کیږي السلام علیکم